السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حمیده و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره یو سړی دی د سحر سنت یا قصدن پرېږدي یا د مانځه د وجې نه پرېږدي، فلهذا بیا د دې قضایي شته او که نه. جناب محترمه، د قصدن پرېښودلو به څه قضا وي چې قصدن یې پرېښوده، نو د هغې به بیا څه قضایي راوړي. دا یو. او قصدن د دې پرېښودل په کار هم نه دي، سړی پرې ګناهګارېږي، ځکه چې د ډېرو علماو په نسبت باندې دا 2 رکعاته سنت دا واجب دي، دا سنت نه دي بلکې واجب دي. لکه دې کې اصل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم فرمانونه راغلي ډېر مضبوط دي. لکه ابو داود او ترمذی دواړو کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فيها، د دنیا وما فيها نه دا 2 رکعات افضل دي. بل حدیث کې راځي، دا د ابو داود حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تتركوا رکعتي الفجر وان طردتكم الخيل، د سحر 2 رکعاته سنت به نه پرېږدئ اگر چې د اسونو سمانو لاندې شي. یعنی دا اوس ډیره سخته خبره ده چې ته ولاړې او د دښمن اسونه در باندې راځي، بیا به یې نه پرېږدئ. د قرنګې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په حضر او نه په سفر کې دا پرېښي. نو بعضې علما وایي چې دا تقریبا واجب دي، نو د دې وجې نه قصدن یې پرېښودل دا خو سړی ګناهګارېږي په دې، قصدن به یې نه پرېږدي. خو که د جمع د وجې نه یو چا نه پاتې شو، نو بیا طریقه شته. ادم ترمذی کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلیهما بعد ما تطلع الشمس، چا نه چې دا 2 رکعاته پاتې شي د سحر، بیا د لمر چې راوخته د هغې نه وروسته دې وکړي. اصل کې په دې کې یو بل ډېر زیات عمومي حدیث په دې کې دی، ابو هريره رضی الله عنه هم روایت دی، صحیح بخاری کې او ترمذی کې روایت دی د عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس فرمایي سمعت غیر واحد من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم منهم عمره، و ما اوریدلی دي د یو نه د زیاتو د صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو پاغي کې عمر، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمایل چې تاسو به د مازیګر د مانځه نه وروسته نفل نه کوئ تر دې چې لمر ډوب شي، او د سحر د مانځه نه وروسته به نه کوئ تر دې چې لمر راوخیږي. نو چونکې دغه ټیم کې مونځ نشته، نو فلهذا د دې وجې نه به چې کله لمر راوخوته بیا به د لمر د راختلو نه بعد دغه 2 رکعاته سنت وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.